دلته حزبونه وه، دلته جنبشونه وه، دلته جمعیتونه وه، دلته ګوندونه وه. چا به ځان د ازبکانو سپه سالار او مشر بلی، چا به ځان د تاجکانو سپه سالار او مشر بلی، چا به ځان د پښتنو سپه سالار او مشر بلی، چا به ځان د عربو او ترکمنو قومندان بلی. ټول قومونه یې سره ویشلي وو په مختلفو اهدافو باندې، مختلفې د دروغو وعدې به یې ورکولې. ولس هم بس په پټو سترګو په پسې و. و دغه ته نه کتل چې د دغه سړي اعمال څه شي دي، د دې سړي کردار څه شي دی، د دې سړي تاریخ څه شي دی، د کړي څه دي، کم خدمت یې و دین ته کړی دی، کم خدمت یې و اسلام ته کړی دی، کم خدمت یې و وطن ته کړی دی، کم یې و قوم ته کړی دی. نن به موږ تاسو تر دغه یوه بیرغ لاندې د امیر المؤمنین حفظه الله په یوه قومنده کې د یوه دفاع وزارت تر چتر لاندې فوج، د یوه داخله وزارت تر چتر لاندې پولیس، د استخباراتو تر ریاست لاندې د استخباراتو مجاهدین، د هر وزارت کارمندان، ولس، دا به ټول موږ او تاسې لاسونه سره ورکوو او د دې ملت د ساتنې دپاره او د دې هېواد د ساتنې دپاره به پرک کوشش کوو. عزم به مو دا نه وي چې زما و قوم ته فلان حق نه دی ورکول سوی. زه خو دا وایم چې ازبک باید د پښتنو دفاع وکړي، پښتون باید د ازبک دفاع وکړي، تاجک باید د عرب دفاع وکړي، ترکمن باید د تاجک دفاع وکړي. دا شی باید ختم شي. که چیرې دا شی په ولس کې موجود و، بیا خصوصا په دې پاک سب کې په دې مجاهدینو کې موجود و یا پیدا سو، بیا مو دا سب د منځه څخه ځي، بیا به مو په دې دنیا کې هم خلک تر ګریوانو نیسي او په سترګو کې به مو ګوتې راچخي او په ورځ د محشر به الله تعالی او زموږ تللي مشران او شهیدان او د هغوی یتیمان او کونډې به پوښتنه راڅخه کوي. په دې شي باید ټول پوه یو. څه وخت دمخه دلته په فاریاب ولایت کې څه مشکلات وو. زه په موضوع باندې ښه نه وم خبر، په نورو مصروفیتو په نورو کارو باندې سره لګیا وم. عمري صاحب عطاالله مولوي صاحب ما ته حال راواستوي چې داسې مشکل دی په فاریاب کې، څه مظاهرې دي، څه مشکلات دي، څه پېښه ده. مخدوم صاحب د محکمې د خوا څخه نیول سوی دی او کښېنول سوی دی. ولې کښېنول سوی دی؟ په یو دوسیه کې متهم دی، مجرم نه دی. نو مظاهرې ولې کیږي؟ مظاهرې د دې دپاره کیږي چې ولې مخدوم صاحب بندي سوی. محکمه په اسلامي امارت کې دا حق لري چې د دغه اسټیټ څخه ما تر لاس ونیسي او زندان ته مې یوسي. هیڅوک دا حق نه لري چې زما په ملاتړ باندې د دغه چوکۍ څخه ولاړ شي. هر څوک ولاړېدی دا د شهیدانو د وینو سره خیانت کوي، دا د اسلامي امارت سره خیانت کوي، دا زما سره خیانت کوي، دا د دې نظام سره خیانت کوي. نور باید ودې تفریقو ته اجازه ورنکړو. دا چې مخدوم صاحب مظلوم دی، موږ یې تر شا ولاړ او که مجرم و زه سزا ورکوم. دلته دا مطرح نه ده چې دا سړی پښتون دی، دا سړی ازبک دی، دا تاجک دی. که څوک مجرم و هغه به سزا وي، که څوک مظلوم و د هغه څخه به دفاع کېږي. که په یوه طرف کې 15 لکه کسان ولاړي خو ظالمانې، په بل طرف کې 1500 کسان ولاړي خو مظلومانې، موږ به د دې مظلومانو څخه دفاع کوو او د دې مظلومانو ملاتړ به کوو. دا باید زموږ او تاسې فرض عین او پر ځان باندې واجب وګورو. ګورئ دا د دې نظام سره خیانت دی، دا تفریقې پیدا کوي. تاسې خبر یاست صحیح ده یو ملګری دی بندي شو، مظلوم بو، زه دا نه وایم چې دا به مجرم و یا به بل څه و. په دغه مظاهراتو کې د چا لاس، په دغه مظاهراتو کې حصه چا واخیسته؟ تاسې وګورئ هغه ویډیوګانې وګورئ، د هغه صحنې شاهدان به کېدای شي دلته موجود دي چې دلته د پښتون په نامه اربکی، دلته د ازبک په نامه اربکی، دلته د تاجک په نامه اربکی راځي.
موږ تاسو پر شا ټپوي او په منځ کې مو سره اخته کوي جنجال راته پېښوي د هغو خو کار دغه دی دا 20 کاله اشغالګرې دنیا او د هغوی ګوډاګیانو کار ودې ته وکړي ودې ته یې کمپاین چلاوه چې په څنګه طریقه باندې دا ملت سره وویشي په څنګه طریقه باندې افغانستان سره وویشي په څنګه طریقه دلته جزیرې د قدرتو جوړې کړي په څنګه طریقه دلته ملکه طایفي جوړه کړي په څنګه طریقه دلته شخصي قومندانان تربیه کړي شخصي قومندانان مسلح دا خو د هغو کار و دا خو د هغو وظیفه وه د همدا یې هدف و ګورئ که موږ تاسې متحد نه وای که زموږ تاسې دغه اتحاد او اتفاق نه وای موږ تاسې په دغه ځای کې نن نه سوای سره راجمع کېدلی ښه په سرخرویي ښه په کامیابي الحمدلله دا د حمد ځای دی نن دلته تاجک هم ناست دی په لوړه غاړه نن دلته ازبک هم ناست دی په لوړه غاړه نن دلته پښتون هم ناست دی په لوړه غاړه هیڅوک نشي کولای چې د پښتون په نامه یو څوک وځپي هیڅوک نشي کولای چې د تاجک په نامه یو څوک وځپي هیڅوک نشي کولای چې د ترکمنو د عربو د ازبک په نامه باندې څوک وځپي ګورئ دا شان تر شا وغورځوئ دا د دې نظام سره خیانت دی مخکې مې هم درته وویل قسم په الله که زما په وسه پرسي که په دې پوه شوم چې هر هغه څوک که زما ورور هم وي که زما د اکا زوی هم وي که زما د ولایت هم وي که زما د قوم هم وي هر څوک شي زه به یې تر لاس رانیسم او محکمې ته به یې پېښوم هر یو باید د دې مقابله وکړو ګورئ یو په دې کې لاس نه درلودل دي یو په قوم پرستی او په انډیوال پرستی کې لاس نه درلودل دي دا یوه خبره یو د قوم پرستی او د انډیوال پرستی مقابله کول نن موږ فوج ډېر په تکلیف جوړو ډېر مشکلات ولې مشکلات دا د فلاني انډیوال دی دا د فلاني انډیوال دی دا د فلاني انډیوال دی دا و دې ولایت ته نه ځي زه دلته په تکلیف کېږم دا و دې ولایت ته نه ځي زه په دې ولایت کې په تکلیف کېږم څوک د خپلې ولسوالۍ څخه نه وځي ولې څه پېښه ده که مو دا نظام د دغه دپاره راوړی چې سید بس ما نظام وګټي نور یې پرېږدي و دا بدو مفسدینو ته چې راسي و دې نظام ته نو خو زه به هم پر کور کښېنم قاري صاحب هم پر کور کښېني یا بل به هم پر کور کښېني ټول به ولاړ شو د خدای په امان بس کار خلاص را به چې دلته به مفسدین ځای ونیسي او زموږ او ستاسو د شهیدانو په وینو او زموږ ستاسو په اهدافو او په مقاصدو به لوبې وکړي بیا دا تاسو ته ښه خوند درکوي هیڅوک باید میدان پرې نه ږدي ګوره میدان پرېښول د بې غیرته سړي کار میدان ته به راځئ د بدو خلکو د مفسدو اعمالو د بدو اعمالو مقابله به کوئ او دا به په مېړانه کوئ ټول مشران ټول مجاهدین